السلام علیکم، وخت مو پخیر. د نصیب ناول دریمه برخه چمتو ده. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ او خپل دروند نظر مو له ما سره په کامنټ کې شریک کړئ. ګور راغلی، زه مات او ګوډ ژوند لرم. ته خپل ژوند ولې ما سره تباه کوې؟ و ساحله، که تا سره اوسم زما ارمان به هم پوره شي. ستاسو ټولو ډېر خیال به ساتم. هره خبره به مو منم. په 100% مینه هم ګزاره کوم. فقط ما خپله کړه. هیله کوم ما خپله کړه. په دغه خبرو سره هیله په سلګو شوه. سلګو یې ستونی ونیولو. په ژړا شوله. په ژړغوني غږ کې وویل، زه به ستا د ځواب په تمه یم. د الله په امان. موبایل یې قطع کړ. ساحل هم خواشینی شو. هغه نه غوښتل د چا زړه ازار کړي. د سیال یادونه یې له ځان سره انځور کړل. ای خدایه، هغه سیال چې په کلونو مې ورسره مینه وکړه، خوږ ژوند مې د هغه په مینه تباه کړو. هغې څه راکړل؟ زه به دغه مینهوالې ته څه قناعت ورکړم؟ ای الله، سیال زما خوښه وه، په نصیب مې نه شوه. ما د هغې لپاره څه ونه کړل؟ دوه ځله ځان وژنه، د وخت بربادي، اقتصادي ستونزې مې په ځان تېرې کړې، خو پایله یې یوازې درد، خفګان، ژړاګانې، یو لیونتوب او پوډري کېدل پاتې و. نور څه لوبې را باندې ونه شوې. یا الله، له دغې بیمارۍ نه هر مسلمان په خپل امان کې وساته. یا الله، مینان سره یو ځای کړه، زړونه یې سره پیوند کړه. یا الله، په دغې معصومې هم خپل خاص رحم وکړه. دغه مینهواله مې د هر ډول قربانۍ ورکولو ته تیاره ده، خو زه د هغې لپاره هیڅ نشم کولی. نو پاکه ربه، ما ته خپله مینه راکړه. ما ته زما مینه په نصیب کړه. مهربانه ربه، زه د چا زړه نشم ازارولی. زه بېوسه یم. زه له سیال پرته بل هیڅ چا سره مینه نشم کولی. څوک چې ما سره مینه کوي او پر ما یې زړه دردیږي، نو ای رب العالمینه، ته هغوی ته د دنیا هره خوشحالي ور نصیب کړه. ساحل سرزړېدلی د خپل کلینیک په لور روان شو. د کورونا ناروغۍ شدیدې څپې وې. یوه مورکۍ شدیده ناروغه وه. د هغه بېوسه زوی ژړلی. په څېره یې اوږده ږیره درلودله. ساحل له ځان سره په سوچ کې شو. داسې وانګېرل حتما دغه مسلمان ورور په ستونزو کې ګیر دی، ځکه خو په لویه ږیره ژاړي. ساحل ورنږدې شو. پوښتنه یې ترېنه وکړه، وروره، صبر ولره، ځوانې ولې ژاړې؟ هغې په وخت سره خپل ژړا ته زور ورکړه. ساحل ژر خپلې سینې ته نږدې کړو او هغه ته یې د صبر ویلو خطاب وکړ. هغه د ګوتې په اشاره مور وښودله او په بنده ژبه یې مور 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 یاده کړه. مور یې یو دیوال څنګ ته پرته وه. ساحل په وارخطایۍ سره هغې څنګ ته هم ورغی. هغه مورکۍ یې په غېږ کې اوچته کړه. زوی ته اشاره وکړه او داسې وویل، هله مورجانې ته دې د اکسیجن ضرورت دی او شدیده تبه هم ده. راځه چې نږدې فاطمه زهرا شفاخانې ته وړو. هغه په وارخطایۍ وویلې، اوهو اوهو وروره، وړو یې. وروره ته ډاکټر یې؟ هو وروره، بیا خبرې کوو. لومړی د دغې مورکۍ درملنه مهمه ده. مننه کوم ډاکټر صاحب، الله دې عزت وکړه.
کله چې ناروغه مورکۍ د روغتون دروازې ته نږدې کړه، د روغتون څوکیدار ورته مخه ونیوله او داسې وویل: دا ناروغه کرونا لري او دننه هم ډېر ناروغان پراته دي. تاسو ته د دې اجازه نشته چې دننه لاړ شئ. ساحل ورته وویل: وروره پرېږده لاره، زه خپله هم ډاکټر یم او رضاکاره د دوی خدمت کوم. ته ډاکټر یې که هر څوک یې، موږ ته اجازه نشته. د ناروغ پیواز زوی یې بیا په ژړغوني غږ وویل: موږ هم مسلمانان یو، بې وسه یو، چیرته لاړ شو ها؟ که پیسې را سره وې خو چیرته به مې یو شخصي روغتون ته وړی وای. ساحل وویل: صبر ولره وروره، ته دلته په تمه شه، زه دننه ورځم چې څه حالات دي. کله چې ډاکټر صاحب ساحل دننه لاړو، روغتون کې بد حال و. یو ډاکټر یې له لاسه ونیوه، ورته یې وویل: وروره زه ستاسو هم مسلکه یم، بیرون دروازې سره یوه ناروغه مورکۍ په بد وضعیت کې پرته ده، هغه مې تر دروازې راوړې ده. ته را سره همکاري وکړه چې هغه مورکۍ دننه راوړو. هغه ډاکټر خپل لاس کش کړ او په تریو تندي وویل: ته اوسګار پاتې شوی. ساحل ورته په تنده لهجه وویل: و ظالمه، د دولت معاش خورې، دا پیسې تا ته حرامېږي، دا حالت په تا هم راځي، نور ما ته شرم راځي چې تا ته هم مسلکه وایم. ساحل هو کړل، بیرته ترې بیرون لاړ. هغه مورکۍ غېږ کې اوچته کړه، په رکشه کې واچوله. زوی ته یې وویل: راځه چې خپل شخصي کلینیک ته یې وړو. ساحل هغه ناروغه مورکۍ خپل شخصي کلینیک ته ویوړله. ټول لازم معاینات یې ورته ترسره کړل. 2 ورځې بستره وه. وروسته له هغې د یادې مورکۍ روغتیایي وضعیت ښه شوی و. ساحل راغی او زوی ته یې وویل: ګوره وروره، انشاءالله مورجانه ښه ده، پرهیز او خوراک ته یې ډېر پاملرنه وکړه. هغه ورته وویل: سمه ده ډاکټر صاحب، خو هغه مور مې وایي چې ډاکټر صاحب ته غږ کړه. سمه ده، ته خونې ته لاړ شه، زه درځم. ساحل ناروغې مور څنګ ته ورغی. یادې مورکۍ خپل لاسونه د ډاکټر ساحل په لور وغځول. د لاس په اشاره یې هغه پوهه کړ چې سر دې راته نږدې کړه. ساحل خپل سر ورته ښکته کړ، هغې له تندي ښکل کړ او داسې ورته وویل: زویه، ډېره مننه کوم، دومره خدمت خو به یو سکه زوی هم ونه کړي لکه څومره چې تا زما وکړو. ساحل وویل: و مورې، زوی هم وایي، بیا مننه هم کوي چې زوی دې راته وویل. نور خبره ختمه شوه. ما د خپلې مورجانې حق ادا کړ. د ډېر عمر خاوند چې زوی جانه، یوه خبره مې درته کوله. ووایه مورې، څه خبره؟ زویه، مونږ سره د لارې کرایه هم نشته. هلته چې زما زوی ژړلې، د هغې وجه همدا د پیسو نشتون و. زما درملنه خو لرې خبره وه، موږ سره دومره پیسې نه وې چې زه یې په رکشه کې تر روغتونه رسولی وای. خدمت دې راته ډېر وکړ، خوله مې درته هم نه جوړېږي چې لارې کرایي درنه وغواړم. اوهو مور جانې، دا وړه خبره ده، لږ صبر وکړه، زه بیرته راسم. ساحل لاړ. شیبه وروسته په خپل موټر کې راغی. هغې ته اشاره وکړه چې راځئ په خیر. هغوی مور او زوی حق پک حیران شول، ځکه چې ډاکټر ساحل په خپل موټر کې دوی وړي. دواړه یې موټر کې کېنول او تر کوره یې ورسول. د ساحل هلته تک یو هدف درلوده. هغه غوښتل چې کورنۍ وضعیت یې له نږدې وګوري. په هغه سیمه کې د بټۍ کچه خام کورونه وو. له ګاونډیو څخه د دوی د ژوند په اړه ځینې پوښتنې وکړې. په هغوی کې یو سپین ږیري داسې ویلې:
دغه کورنۍ له څو کلونو راهیسې دلته اوسېږي. ته یې ګورې چې دیوالونه یې هغسې ټیټ ټیټ دي. په یو شړق باران سره ټول به ولویږي. د دوی یو بل ګاونډي و. تېره ورځ نهاره روژه نیولې وه. د کور سرپرست په یوه پښه ګوټ معذوره دی او هغه کورنۍ چې تا یې درملنه وکړه همغه زوی چې مور سره روغتون کې و د کور سرپرست یې دی چې په دواړو ګردو کې کاڼې هم لري. شاید تا ته به یې نه یې ویلې. نه کاکا نه، زه خبر نه یم. هغه چې دی اووه لورګانې لري. کار والا یا د ګټې وټې هېڅوک نه لري. هره ورځ دوی کره ژړاګانې وي. نور تاسې هم خپلې څېړنو ته دوام ورکړئ. سمه ده اکا، الله تعالی دې په ټولو افغانانو خاص رحم وکړي. آمین ثم آمین. ډېر مې وژړل د یو چا لپاره. بس دعا مې ده الله تعالی دې هغه هیڅ هم نه ژړوي. د نصیب ناول درېیمه برخه همدومره وه چې بیا د څلورمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. پاک الله مو مل شه.